بسم الله الرحمن الرحیم. ګران لیدونکو یادونه کوم چې نن تاسو ته په داسې یو موضوع باندې البته معلومات درکم چې هغه ډیر زیاته مهمه موضوع ده. اکثر ماشومان به تاسو لیدلی وي چې کله دوی عمرونه د 4 الی 8 کلو عمر ته رسیږي نو دوی په شپې کې د شپې د خوانه خوب کې راجګيږي، د ځان سره خبرې کوي یا د خوب کې ځان سره داسې حرکات اجرا کوي چې هغه د مور او پلار لپاره غیر قابل د تحمل وي. یا دا چې ماشومان په خوب کې راجګيږي، خوب کې ګرځي او خوب کې البته په کوټه کې ګرځي، کچې د کوټې دروازه خلاصې پاویلې کې ګرځي. دا چې ماشومان په خوب کې ولی ګرځي، ولی پاویلې کې ګرځي، د شپې د خوانه خوب کې راپاتېږي، عمده لامل چې دی مساعد کوونکي فکتورونه چې دي. که چیرې داسې یو حالت سره مخامخ کېږو څه باید وکړو؟ نو راځئ د ویډیو تر پایه زما ملتیا وکړئ او دغه مشکل په اړه مکمل معلومات لاسته راوړئ. داسې ویل کېږي چې 2 الی 2% ماشومان چې کله عمرونه د 4 الی 8 کلو ته رسیږي دوی په خپل زندګۍ کې داسې یو حالت سره مخامخ کېږي چې دوی په خوب کې راجګېږي د شپې د خوانه او ځان سره خبرې کوي، خاص حرکات اجرا کوي. او همدارنګه دغه ماشومان کېدای شي بعضې ماشومان چې دي دوی کوټه کې ګرځي، که چیرې د کوټې دروازه خلاصوي په حویلې کې ګرځي، او که چیرې د حویلې دروازه خلاصوي دا ماشومان به بیرون په کوڅو کې ګرځي، او دوی دپاره دا ډېر خطرناک حالت دی. نو کله چې موږ په ماشومان باندې غږ وکړو نو ماشوم په خپل ځان باندې نه پوهېږي او دا وده وي او په خپل هغه حالت سره البته دوی نشي کولی چې ووایي چې او رښتیا داسې یو حالت سره زه مخامخ شوی یم. او یا دا چې که چیرې موږ سبا ته ورته یادونه کوو چې ته په خوب کې راجګ شوی وي او خبرې دې کولې، یا دا چې په کوټه کې ګرځېدلې یا په حویلې کې ګرځېدلې، هر څه یې مکمل د یاده وتلي وي. او میندې د دغه څخه البته ډېر زیات تشویش کوي چې ولې زما دا ماشوم داسې یو حالت سره مخامخ شوی دی. نو ګران لیدونکو یادونه کوو چې دغه مشکل اکثره فامیلي منشا ده. منشا یې داسې ده چې کېدای شي د ماشوم مور پلار، کېدای شي خورې وي یا ورور وي، داسې یو حالت سره مخامخ شوي وي او بیا په آینده کې چې کله د هغې کوم بل ورور پیدا کېږي یا خور پیدا کېږي او هغه دغه عمر ته رسېږي چې 4 کلنۍ یا 8 کلنۍ په دغه جریان کې بیا دغه ماشوم هم داسې یو حالت سره مخامخ کېږي چې د شپې به خوب کې راجګېږي، خبرې به کوي او یا دا چې ګرځي به په کوټه کې په حویلې کې به ګرځي. نو اکثره فامیلي منشا لري، خو داسې ویل کېږي چې دوی ډېر زیاتې داسې نور لاملونه هم شته دي چې د هغې د جملې څخه به یادونه وکړو چې ماشوم کېدای شي هغه ماشومان چې تشویش لري، د ورځې د خوانه تشویش لري، بیا د شپې د خوانه چې کله دی وده شي ځان سره به خبرې کوي، یا دا چې د شپې د خوانه به مثلا دی ګرځي په حویلې کې به ګرځي، په کوټه کې به ګرځي. یا هغه ماشومان چې میندې ورته د خوب درمل ورکوي چې انټیسټامینیک درمل موږ ورته وایو، یا دا چې د خوب درمل دی هغه ورته ورکوي، هغوی په مرور د زمان سره داسې یو حالت سره مخامخ کېږي چې دوی خوب کې راجګېږي، د ځان سره خبرې کوي. او یا دا چې دغه ماشومان اکثره دوی په خوب کې ګرځي. نو هغه میندې چې دغه ماشومان ته خپل درمل ورکوي، د خوب درمل ورکوي، که چیرې دوی په شپې په خوب کې ګرځي نو کېدای شي چې یو علت یې همدغه وي چې مور ورته د خوب درمل ورکړي دي، یا دغه ضد انټیسټامینیک یا ضد حساسیت دواګانې د خوب دپاره ورکړي چې دوی شپې په خوب کې ارامه خوب وکړي او ماشوم ته داسې یو حالت پیدا کېږي. داسې ویل کېږي چې بعضې ناروغۍ لکه نیمسری یا سلیپ اپنې چې اکثره په چاغو ماشومانو کې د شپې د خوانه چې کله دوی وده کېږي یو نفس قیدي ورته پیدا کېږي، یا د شپې د خوانه خفاسه نیول. بعضې ماشومان دي چې یو دم ځای کې کیني ویاله مور یې خفاسه کې ونیولم بلا راځي، یا داسې یو ویره لري، هغوی ته هم داسې یو حالت پیدا کېږي چې د شپې د خوانه به خوب کې راجګېږي او ګرځي به په خوب کې به البته په حویلې کې به ګرځي، په کوټه کې به ګرځي. او یا دا چې اول منزل نه به دویم منزل ته ځي، درېیم منزل نه به اول منزل ته راځي، چې دا یو خطرناک حالت دی. نو داسې ویل کېږي چې د هیډ انجري یا هغه ماشومان چې د زهر ضربه لیدلې ده کېدای شي په داسې یو حالت سره مخامخ شي چې دوی د شپې د خوانه نارامه واوسي او په خوب کې به ګرځي. نو که چیرې داسې یو حالت سره مخامخ کېږو څه باید وکړو؟ د ټول نه مهمه خبره دا ده چې ماشوم باید تمرین ورکول شي، څو ځلې په خوب کې باید دا راپاڅول شي او هره شپه څو ځلې د تمرین ورکول شي تر څو دغه مشکل په قلاره سره د منځه لاړ شي. او که چیرې دغه مشکل فامیلي منشا ولري نو اکثره دغه د 12 کلنۍ څخه خواته دغه ماشوم اکثره د دغه مشکل څخه په امان کې پاتې کېږي او دا مشکل ورسره حل کېږي. او که چیرې دا خطرناک وي ماشوم دپاره په 2یم منزل کې وي، په 3یم منزل کې وي، یا دا چې کور د سیند غاړې ته وي، او یا دا چې د داسې یو ساحه کې وي چې هلته سړکونه نږدې وي او ماشوم د شپې د خوانه که چیرې راجګېږي
او د ورته خطرناک وي چې ماشوم د کوم ځای نه ځان راونه غورځوي، نو ښه خبره دا ده چې مالش ډاکټر سره مشوره وشي او که چیرې هغه ثانوي عوامل پکې موجود وي چې ما یادونه وکړه چې نیم سری دی، ماشوم چاغوالی لري او سلیپ اپنی لري، هډ انجري یا د سر ضربه لیدلې وي یا تشویش لري، نارامي لري، هغه باید تداوي شي او مالش ډاکټر یا د اطفالو متخصص ډاکټر ورته خاصه درملنه ورته صورت نیسي او ورته تداوي کوي. نو ښه خبره دا ده چې موږ په خپل سر باندې درملنه ونه نیسو، درملنه د ماشوم ونه کړو. البته دغه ویډیو ما صرف دې دپاره تاسو ته وړاندې کړله چې دا یو معلوماتي ویډیو ده، نه دا چې تاسو په دې سره خپل ماشومان تداوي کړئ. کله چې هم داسې یو حالت سره مخامخ کېږئ نو مالش ډاکټر سره مشوره وکړئ. زما صفحه در سره لایک کړئ او زما هغه ویډیوګانې که چیرې تاسو ګورئ، که چیرې نیوکې او وړاندیزونه لرئ کولی شئ چې ما ته میسج راولېږئ. مننه، کور رمضان.